د پاکستان ټیمانو غټه سوټه یې وکړه نو په 11 سکور باندې لوبه بایلله. ښه لوبه یې ور رسولې وه، ګټلې، خو یو سړی پارټنرشپ نشي چلولی. رضوانه تا هم دومره سلو لوبه وکړه چې لږ ورسره تیز وي او شاټ دې والی، نو دغه لوبه به ګټلې کېده. السلام علیکم دوستانو، څنګه یو؟ امید لرم چې ښه به وي. زمونږ د پاکستان ټیم بیګا ټوله شپه مطلب په باندې 1 بجه پورې ویښ وو او بیا زموږ د پاکستان ټیم یو غټه سوټه وکړي. نو په ټول ټیم کې بیګا صرف سیم ایوب ښه بیټینګ کړی و، نور ټول بیکاره پرفارمنس یې کړی و. 184 سکور دی. بالنګ دومره کمزوری شو پاکستان ټیم چې 184. خیر دغه پیچ ما ته دومره سخت نه ښکارېده، بیټینګ پیچ و، خو 184 سکور ساوت افریقې وکړو. پاکستان بیټینګ یو هم نه دی دغه شوی، داسې چې هغه پارټنرشپ وکړي او ودرېږي. نو رضوان صحیح ده، لکه هغه زه به ووایم چې ښه بیټینګ وکړو خو سلو یې وکړو. لکه هغه سره یو ملګری ونه درېدو، یو پارټنرشپ یې ونه چلو، سیم ایوب ودرېدو، خو هغه بس خپل هغه وکړو، دغه 30 دی که 31 سکور هغه وکړو، 35 و. نو هغه زبردست بیټینګ وکړو رضوان، خو هغه سره یو کس هم ونه درېد. اوس بابر دی یار، لږ خو داسې شاټ ته څنګه وهې چې راته وشي پې، نو دا خو د منلو خبره نه ده. لکه مطلب بیګا داسې لوبه وشوه چې د افغانستان ټیم ته وګورې نو والله چې دا بیګا هغې وې دا لوبه به هغې ګټله، ځکه چې ته کم روزي نو ټول شپارسیان دي که رښتیا راباندې ووایې چې کم روزي به ټول سینګلې به هم نه کوي، همداسې به مسینګ کوي. هلکه خدای دې کور وانه که تا پسې دا سکور شي دا به چیسکول غواړي. نو دوستانو بیګا چې کم میچ شوی دی ډېر زیات یې خفه کړي وو. نن د افغانستان او د زیمبابوې لوبه ده چې هغې به څه کوي، خو پاکستان ټیم خو خفه کړو. پاکستان ټیم کې دوستانو ټول شپارسیان دي. ما بیګا وکتو، بیګا دې باندې داسې څه چل شوی و ته به وایې که یاره بس هلته هغه انګریزانې ناستې وې جینکۍ مینکۍ، بس هغې لیدلې وې څه چل پې شوی و، که څه تندر پرې راغورځېدلی و، خو یو هم نه دی چلېدلی بغیر د سیم ایوبه. او رضوان لږ خو بس هغه هم سلو ګیم کړی دی، بیټینګ یې ډېر سلو دی. نو دوستانو دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو و، د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.